ملتونه هغه وخت پیاوړي وي چې نسلونه یې په علم باندې سمبالي وي، او علم هغه وخت پیاوړی وي چې په مطالعه باندې سمبال وي. مکتب او پوهنتون د علم لپاره یوه کلي ده، خو مطالعه بیا د علم خزانه ده. مطالعه مو د بریا تمځای ته رسوي. کتاب مو ملګری کړئ، ځکه تر کتاب ښه او وفادار ملګری نشته. غوره ملتونه له علم پیژندل کیږي. الله جل جلاله په قرآن کریم کې ویلي دي: ندی برابر هغه خلک چې علم لري او هغه خلک چې علم نه لري. ځان غوره کړئ، ځکه د دې غوره‌توب فیصله ښه ده. اوس راته ووایه، څو کتابونه دې مطالعه کړي؟ هو، که دې نه وي مطالعه کړي، کوم کتابونه غواړې مطالعه کړې؟